څلورم ټکی هغه کسان تاسو اداره کې کار کوي اجازه ورکړه کار دې کوي صلاحیت ورکړه کار دې واخله لیکن ګورئ د خپلې خاورې وفادار به وي پردو ته به غلامي نه کوي غرب و شرق بل و بل ګاونډي و بل و بل شوبات ته به غلامي نه کوي چې غلامي کوي د خپلې خاورې دې وکړي د اسلامي نظام دې وکړي نو ما تاسو سره دې همکار وي نو ما تاسو دې اوږه په اوږه وي زما او ستا ورور ده دا څلور ټکي که چا پر ځای کړو هغه زما او ستا د نظام سړی ده ما او ستا مامور ده امیر مو دې بل کړي راباندې مشر دې کړي والي دې کړي هر شی دې کړي لیکن دغه څلور شیان پام کې نیسي خپلو ژمنو ته به وفادار وي خپل د ملي شتمنۍ ته وفادار وي خپلې خاورې ته وفادار وي داسې کس ما او ستا ورور هر څوک چې وي هغه که داسې وي چې په حق العبد باندې څوک ورسره مشکل لري محکمه دې ورسره وکړي ورنه حق الله مغف شوي دي خلک نور مه ځوروئ د خلکو په کوره باندې چپاونه مه وروئ د خلکو سره بد مه کوئ خلکو ته په تروته دي ګورئ لامه او خلکو ته د هغه بدو چې کړي دي د هغو پیغورونه هم مه ورکوئ همدغه زموږ خبرې درسره شریکې کړې پروردګار عالم دې موږ تاسو ته دغه وړوکی ده دا ټوټه ده دا ټوکر دا مسکین افغانستان دا ته ګولي ګلزار دا ته سره درکړي او که ما او تا ژمن واوسو خپل نظام ته وفادار خپل نظام ته دومره وفادار تر ځان هم تر مال هم تر خپل اولاد هم خپل نظام ته ځکه اسلامي نظام ده راماندې حق ده و ده ته وفادار واوسو هغه ورځ لرې نه ده داسې ما تاسو سره ظلمونه هم شوي دي ښایي احسانات هم انشاءالله راسره کړي زما او ستا نظام به هم رسمي نظام وي هم به آباد افغانستان وي هم به آزاد افغانستان وي هم به زما او ستا افغانستان د مسلمانانو یو ټاپټوپ وي د مسلمانانو دپاره به د وسایي ځای وي ولس به هم سوکاله وي ما او تا به هم خوشحاله وي نظام به هم قوي وي او داسې قوي اردو به